سورۃ الرحمن دیتا عروس القرآن هم ویلک دا قرآن نا ویلل هر قسم نعمتونه ذکر کړي ظاهری او باطنی لګ ار یو قسم نعمت بیان پکې شوی جنتیان به وي پدی باندې جنت کې مزه حاصلې د دې په ویلو باندې چاوت ځنه وي سورۃ عروس القرآن څه کوي د دې دا بیان چې کنه ډېر خوږ دی مزیدار بیان دې زکه ته سورۃ الرحمن او سورۃ العروس القرآن سورۃ عروس القرآن نازل شوه پس سورۃ رعد نا مکه سره بداو مکه ملک مقتدر وا دلته ته الرحمن وي دغه ملک مقتدر رحمان ذات ہے سورۃ دعوا بس یا مکه سورۃ کې من تخویف ذکر او دې سورۃ کې تخویف ذکر ہے دو سورۃ دعوا دا تبارک الذی برکت والا ذات چې تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دو سورۃ اولنا د توحید مسله ذکر کړي دا اول بیان د رحمانیت الله او پاغي باندې به دلایل ذکر کړي پرې ورسته د دلایل نبیا د جهنم حال ذکر کړي یو رکو کې بل جهنم حال تفصیلا بیان کړي او ورسته رکو کې به بیا د جنت حال ذکر کړي تفصیلا او دعوت صورت په بیان کړي بسم الله پنوم دا غلا چې ښکار شوی دی ظهرت احاطه کماله ښکار شوی احاطه کمال د الله بما ظهر من عجائب مخلوقات د دې مخلوقاتو د دې عجائب نه د الله پوره قدرت کار کوي رحمان ذات د وجد عموم رحمت د وجنا ناشنا مخلوقات پر عالم کې پیدا شوی دي رحمان ذات خاص کړي غالب کړي دي اهل طاعت لرا په دنیا او په آخرت کې په نعمت د دنیا او د آخرت باندې الرحمن من هو الرحمن دا الله دې مهربان ذات د الله مهربان دکا وردار دا مستقل آیات کله کا الرحمن من هو الرحمن دا مهربان ذات چې نو علم القرآن دا بل خبر کدا هو دپا او یا دسی وکړه چې الرحمن او مبتدا نه او علم القرآن دا ول خبر رحمان ذات چې خودلې دې قرآن لرا چاته چې وغاړي د الله لوی رحمانیت داره چې انسان ته تعلیم د قرآن ورکړي قرآن او ته انسان مخلوق ته خودلې دای لوی مهرباني ده الله پیدا کړل الله انسان لرا علمه البیان خودلې دې ته بیان مراد د بیان سره طاقت د خبرو کولو اظهار د ما په ضمیر شي کوله بیان د نطق توفیق ورکړي خبرو وړه جبه ده خبره پېښې کوله بل طرف ته د غوامې کې غټه جبه ده خو هغه په خبره نشي کوي دا د الله رحمانیت ته چې تعالی طاقت د خبرو درکړي د بیان و انسان خو یوازې پرې جبه انسان دی کنه کدا جبه نه بیا خاصه د غوکو د اډو کو یو کار لري کمال چې نه ستا پرې جبه کې ډیر کمال پکې الله پیدا کړي الشمس والقمر بحسبان نور او سپومې روان دي بحسبان په اندازه باندې دا په خاص اندازه باندې الله روان کړي ار ورځ په یو خاص اندازه باندې دا غینه نه تیزیږي نه کمیږي لګ او یا روان دي بحسبان د پاره د حساب د پاره روان دي نور او سپومې د حساب د پاره سپومې باندې خلق د میاشتو حساب کوي او د ورځو حساب پکې او نور باندې خلق د کلونو حساب کوي به حسبان والنجم والشجر يسجدان او وړوکې بوټي او غټ بوټي يسجدان د غاړې خو دې دا انقياد کړي دې الله عبد الله ابن عباس وی نجم نه مراد چې نباتات صغار دي واړه بوټي ته مراد او مراد د شجر نه غټ بوټي مراد دي والنجم والشجر يسجدان
ځنې داسې بوټي لا ساق له هغه ته نجم ویل او ځنې داسې بوټي چې راغی لپاره ساق وی غټ ویل سیده دار یشي دا داغه شان مناسب لګ د دیو داس انقیاد د الله د پاره د دې سیده دا د دې ټولو بوټو لګ والسماء رفعها ووضع الميزان اسمان الله چت کړي دې اسمان لا ووضع الميزان والله خود دا په دې اسمان کې وضع الميزان خود دې الله په دې زمکه کې الميزانات تللرا مراد د وزن سره معنا ثبت الميزان خود دې یې مقرر کړی په دې کې عدل او انصاف د اسمان نه چوت کړي لري او پزمکه کې عدل قائم کړي لري وضع الميزان مقرر کړي لري میزان عدل او انصاف یاد میزان نمران قران دې لګ او لا قائم کړي دا په دې اسمکه کې المیزان نازل کړي په دې اسمکه کې قران لرا وضع دې معنی صحیح نزول او دا معنی ځکه سیر ان شاء الله مکه سورته شورا کې تیر شیو چالته میزان اطلاق په قران باندې کړل وضع الميزان انزل الميزان درې معنی چې د میزان نه تل واخلا وضع الميزان الله یې خوري رتلا چې دا سبب د عدل له په دې زمګ که عادل ته مراد شي کنه یا انصاف د اسمان سره مناسبت دار چې د انصاف حکم د اسمان نه راغلی او که د میزان نه قران شي نو بیا مناسبت ظاهر د اسمان نه چیرې دا قران نازل شي او که د میزان نه تل شي نو دا د انصاف خبره چې د اسمان نه نازل شوی دا انصاف په طلبانی کی کنه ځکه او وسال میزان ہے الله تطغوا فی الميزان سرکشی مکوئی فی الميزان په میزان دا الله چې دا عادل ولی را لګره پدې کې بس سرکشی نه کوي په میزان میزان نه پدې کې مراد ته موزون مراد دا کم شی چې تلل کېږي الله تطغوا فی الميزان موزون کم شی چې تلې کنه دې کې سرکشی مکا چې څومره د چا حق کیږي دومره ورکړل او دا مانم سید فی الميزان مراد نه پدې دلائل او د قران کې سرکشی مکوي الله تطغوا فی الميزان دانګه میزان دا تلم شی واخیستلې دې تل کې استغیان مکوي لګ زیته او کمه مکوي چا چې څومره حق رسیږي هغه ولا ورکړل چا ویل د میزان نه مراد عقیده او عمل له عقیده او عمل کې طغیان مکوي سرکشی مکوي لګ دا سی عقیده جوړه کې چې څنګه قران او حدیث کې څنګه عقیده دا قشان عقیده جوړه واقیم الوزن بالقسط برابر کې عدل را په انصاف باندې وزن سره دې کې وزن مراد ده عدل یا وزن مراد دلائل د قران قائم کې په انصاف د وزن نه تله هم مراد د تول کوي او په انصاف باندې تول کوي یقیم الوزن برابر کې تول لره په انصاف ولا تخسر الميزان او کمه مکوي په میزان کې یا خو مراد موزون دی لګ چاته چې شی تلای نو کمه په کې مکوي لګ او یاد میزان نه مراد چې عادل کې کمه مکوي لګ او یاد میزان نه مراد عقل له کمه په کې مکوي چلو په توحید او سنت کې لګ کمه مکوي په عقل زمکه چې را وضعها للانام الله دای خو دې د پاره د مخلوق د خلقو له پیدا د پاره د زمکه الله پیدا کړي په دې زمکه کې میوي دي او نخل او کجوري ذات الاکمام کڅوړو والا
اکمام ستوي اوعیتن لوخ توي چاغه کې دا کجوري پکم ده کې کیږي هغه ته دلته د اکمام نه کسوړ والا والحب او دانه زراس په بوس والا والریحان او خوشبو والا دانه زراس په بوس والا او ریحان خوشبو والا دا دانه چې نه بوسو کی تبن او ریحان بیا دا بوسو نه دسه خوشبو زیلکا او چاویل دا ریحان مانا رزق والا او دا معنی بہتر رگ دانے زلاس پی بوسو والا والریحان او رزق والا خلقو دا رزق او دا بوسو دا پالا ذریعشی او رزق ذریعشی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ په کوم یو نعمتونو در ربانه تاسو تکذیب کوئ دا جمله چې دا په بیاي اعلی ربکما تکذبان حدیث کې رسول راغلی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل تاسو نه دا پیران چېونو دا ښه جواب راکونکو پیرانو ته چې ما دا یاد دا صورت وکړه ناغي جواب د شراکاو چلا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد دا سنت تی مستحب دی کم از کم چې صورت آخر ته ورسی نو دا سی وای چلا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد خو دې باندې یو سوال دی یو سوال خو دې دی چې دا کې دا سزاګانو سره دا ټکی ذکر کړي لکه یو مثال ته ورسوي وای کل من علیها فان فبأي آلاء ربكما ترستوي نو دا خو نعمت نه دی لګ جواب دا نعمت دی دا د دنیا خپل چې دا یو نعمت ته کنه اخرت ته پاره یو ذریعہ ده او چې مخکې الله خبر درکو چې ګور دا دنیا جون ختميږي اخرت له تیارې وځي نو نعمت شو کړه به یو د شکرته دا جمله راوړی دا کلمه راوړی فبأي آلاء ربكما تکذب سیدا نعمتونو سره دا جمله راوړی فبأي آلاء ربكما او سیدا جهنم سره دا جمله راوړی او سی اتذلی د یو نعمتونو سره دا جنتونو سره راوړی او اتذلی د بل جنتونو خو دې باندې بیا غو سوال دی دا تکرار یې ولې کړي بیا بیا دا جمله راوړي چې فبأي آلاء ربكما تکذبان جواب د سره دا د فصاحت او د بلاغت خبره فصاحت او بلاغت کې یو خبره چې د مختلفو مقصد لري لکه مو بیا بل مقصد لري دا د فصاحت او د بلاغت یو خسته خوان پیدا کوي په کلام کلمه یو ده او هر ځای کې به بیل مقصد د پاره استعماليږي بلکې عربو په خپل شعرونو کې دا مدح غنل د کلام او دا به فصاحت غنل چې کله په بدر کې مشرکان مردار شو کړه هندي ویلیو وما بالقليب قليب بدر من الشيزا تزين بالسلام وما بالقليب قليب بدر دوزل بیا دا خبر کړ سلوی شان دے د قلیب با من الشیزا تزین بالسلام خانکونه چې په قبانو د خانو باندې بیا ویلې وما ذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الكرام د بدر ساجبا عجیبه غونته حال چې دمم پکې غړې دلې من القینات والشرب الكرام شرابیان پکې راجم شي بیا په دې شعر کې تر اخره پورې په هر بیت کې راټکې وي وما ذا بالقلیب قلیب بدر دا فصاحت شمارې دو پشه کلام کې لګ
نو فبأي آلاء ربكما تكذبا پس پکمی او نعمتونو درب تاسو باندې اے دوه ډلو تاسو تکذیب کوي لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد پیدا کړل انسان الله من صلصال اند کلنګار کون کی خټینا کلفخار پشانت د کودړي باندې ټیکری باندې صلصال طین یابس یسمع له صوت کلنګار کېلګ پیدا کړل دې پیری لره یعنی پلار د پیرانو د شغلې د ورنا خالص شغلې تمہاری جوړل پس پکمیو نعمتونو دربانه تکذیب کوي رب د مشرقین او رب د مغربین نه یو ته مغرب الشتاوي یو ته مغرب الصيف ویل یو د وړي مشرقي یو د جمی مشرقي ذکر تسنیه تی غراوي او دې کې درم معنا سره یعنی مالک رب دې د دوه مشرقونو او رب دې د مالک دې د دوه مغربونو دی ګاریو کې وړي کې نو را خطل دی یو ځنه ځال لا پیدا لري جمع کې د بل ځنه را خطل ځال لا پیدا لري او د مکه کې ډېر شي نعمتونه دي پدې د انسان په پیدایش کې او د انګې د پیرانو په پیدایش فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان روان کړی دی الله دو دریابونه یو ته بحر السما او یو ته بحر الارض ویل او یا پدې زمکه باندې دو دریابونه روان دي یو خوږ دریاب دی او یو چې تاریخ دریاب یلتقیان چې او زی روان دي د دې دوانو په منځ کې یو پرده د عجیب لا یقیان چې زیته نه کوي په یو بل باندې دوانو په منځ کې یو ناشنا پرده یو بل باندې زیته نه دا پرده ما کې ویل لاندې باندې امدا طولنم دا پرده او عرضنم دا پرده را عجیب اونته خبره د سینې کېږي چې دا خوږی او ترخی او یو بل سره یو دي شی او ټوله ترخی شي او ټوله خوږی شي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزی منهما د دې دوانو دریابونو نه غټي ملغللې والمرجان او وړي ملغللې سوال دا چې ملغللې خدا مالح دریاب نه راوزی لګ نو دلته څنګه ویل چې يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان چاویل زمیر د تسنیه او مراد ته صرف هغه یو دریاب ته زمیر راځي او چاویل کوم ځای کې چې دا دوانه دریابونه ټکراویږي او جمع کیږي لږ نو هغه ځای کې د غواصانو تجربه په دی باندې گواهی د څه ځای کې ملغلري لري زیات نو منهما معنا من اختلاطهما د دوانو د ګډوډوالي د وجنه لولو او مرجان جوړیږي او ځنې اهل علم ویلي په دې مالح دریاب کې صدف سیپي خلوازه کې د باران په د اسمان باران ساز کې وشي نو دا غي د وجنه قیمتي د دوانو د شرکت ته جوړیږي لګ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت د الله په اختیار کې دي الجوار هغه کشته چروان دي او المنشآت د څه کشته دي چې هغه اوچت کشته دي اوچت قد والا دي او فی البحر ولاړ دي په دریاب کې کلب عالم پشانت د غرونو باندې اوچت ولاړ په دریاب کې لکه د غرونو په شان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هر هغه څوک چې په دې ځمکه دی هغه دی روان هر یو څوک په دې دنیا نزيل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او فاتبي مخدرفسا ذو الجلال چلی والا دے والاکرام او عزت والا دے ذو الجلال کی صفات جلالیہ او ته اشاره اکرام کی صفات جمالیہ او زن چاویل ذو الجلال کی صفات سلبیہ دی
او ال اکرام کې صفات ثبوتیه دي چاوي دی وجه نه مراد ذات ته مخکې مې دا ویلو وجه په معنا د ذات سره دا تعویل نه دی د لفظ مشترک یو معنا راخیستل دی فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض غواړي د الله نه خپل حاجت لرا هر هغه څوک چې په ځمکه غسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ټول د الله نه خپل حاجت غواړي يسأله من في السماوات والأرض یا يسأله محتاج دی الله ته هر هغه څوک دا هو زمير چې د الله تعالی محتاج دی الله تعالی څوک چې اسمانونو زمکه کې کل یوم هو فی شان هر ورځ الله دې په خپل شان او ورځ الله په خپل شان کې د دې سمانه چې هر ورځ الله په خپل شان شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها هر ورځ الله څوک ژوند کوي څوک مړ کوي چاله عزت ورکي چاله ذلت ورکي څوک غریب کوي څوک مالدار کوي کله یوم هو پیشا خدای یاد ساته دای د مکه نه تقدیر کې لیکلي دي د سینه راغني چې نن نوی پیدا کوي لکه ناشؤون یبدیها سر نوی ښکارا کوي لکه او نور مکه نه دا په تقدیر کې دار څه لیکلي دي فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ معنی یو معنی امام بخاری کوي سنحاسبكم أيها الثقلان زرده چې حساب وکوم تاسو سره اے دو درنو ډلو په ګناهونو باندې او یاد د سرات دیتا دو قسمه پراغی لگ یو دسی پراغی چه داغی چه نئی حاصل شوی نو بل کار نشی کولی تو دسی پراغت داللہ پبارکی تنشوی لگ یو پراغت دسشوی دا حسابی لگ داللہ چه دا یو کار لا یشغلوه شانو نان شانه اللہ دسی نده چه کنی یو کار دا وجن بل کار نشی کولی نو دې کې د پراغت سره پراغت په معنا د محاسبه سره او ځنه علماء ویلي سنفرغ معنا سنقصدو لحسابکو زر دې چې قصب وکومغه تاسو حساب تا یې دوه درنو ډلو انسانانو پیرانو ته ثقلان ولي وای دا درنی دي په ګناہوں باندې نور مخلوق ګناہوں نه کوي دا دوړه له ګناونه کوي لګ پس پکمیو د نعمتونو د ربانه تاسو تکذیب کوي یا معاشر الجن والانس اے ټولګیا د پیرانو د انسانانو کله واسم کې چې تاسو زید اطراف او د اسمانو د زمکینانو فن فزوزي د اسمانو د غاړې د کم ځای ته دی لګ یو زیاره توخه و چې د الله بادشاہي هلته نه لګ کوزي وزي د اسمانو د زمکې د بادشاہي نه لا تنفذون نشي وطن تاسو د طرفونو د اسمانو د زمکې نه الا بسلطان الا بقوه په قوت به وزي کا ولا قوت لكم استاذ زور کم دی لګ یا الا بسلطان وان لكم سلطان زور دې کم دی کې تب په کم زور باندې یو زید سیوا کوي چې الله الله بچی نه چلیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار را لګي والله پتا سبحان شواظ شغل خالص دور شواظ سره هو اللهب الخالص دسی شغلو ته وی کنه چې د اور خالص شاغه تا لیس ما هو دخان لګیو سره نه لګ
ونحاس او لگی بئی فلا تنتصران. نحاس دخان لا لهب فی، لگی پکې نه لګ. پدا وقت بتاسو بدل نشي اخیستله د خپل ځان. پس فکمیو نعمتونو در ربانه تاسو تکذیب کوي. فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. کله چې وشلیږي اسمان، پکان شیب د اسمان او وردتن سر گلابی کدهان پشانت د تیلو یاد سری سرمنی با یاد تیلو د خټی پشان د ایزان شقتی سما جزای پټدا فما اعظم الحولو سلوی مصیبت پیوا د اسمان چې دا اوس شین دی نو د قیامت پورز باندې باندې جهنم ترانی زی شنو دا بسور شلګ. او ځنې اهل علم وي وسم دا اسمان شین سور دی لګ، خو د لريوالي د وجنه دا شین ښکاریږي لګ. نو هغه وخت چې کله را نږدې شي دا څه ښکاریږي لکه سور ګلابي لکه سرمنی سره پجا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. پدا ورځ باندې به تاسو نشی کېده د ګناه د پبارکه انسان د یو مجرم د ګناه پبارکه د بل انسان ولا جان او نه یو بل پیر نه د ګناه پبارکه د مجرم انسان د ګناه مبارک الله ته پوس نه کوي د بل انسان او نه د بل پیر. د څه ورځ را روانه چې دار چانه به خپل ګناه ته پوس کیږي او د څه مانام سیدا ته پوس ونه شي کېده په بار د ګناه د دې مجرم کې د انسان ولا جان لا يسأل انسان ولا جان عن ذنبه. او دا بهتره ستانه به د قیامت پورز باندې ستاده ګناه ته پوس نه کیږي. نو قران کې خو سلزل مکه منګ ویل ته پوس خو بکیږي لګ. الله باندې ته پوس کې مالکم لا تناسو د ګناه ته د سی وای دام ولی کول. سورته اعراف کې تیر شو فلنسالن الذين ارسل اليه ولنسالن المرسلين. نو یو خو ما مخکې معنا وکړه چې د یو چا د ګناه د بل چا نه ته پوښتنه هر چا نه بل خپل ګناه ته پوښتنه. او دویمه د سینا ځنې وختونو کې به ته پوښت کی په ځنې وختونو کې باندې کی. او درېمه مې مخکې ویلې یو ته سوال الاستعلام وي د ځان د پوهه کولو. دا ته پوښت باندې چې ګناه لري کړی دا کړی دا ته پوښت نشته. د دې ته پوښت باندې کیږي چې والی دې کړی څنګه دې کړی څومره دې کړی لمو د کماو د کېپ ته پوس پکېږي. پس پکمیو د نعمتونو د ربانه تکذیب کوي. یورپ المجرمون بسیما پیجندل کیږي با مجرمان دا غي په نخبانه خپل نخي بیل علامو باندې په پیجندل کی. مخی سورت فتح کی تیر شو د نیکانو خلقو خپل نخیوی د بدانو خلقو خپل نخی. سورت العمران کې تیر شو د چا مخونه بس پین شي او د چا مخونه به تور شي دار چا خپل نخی لګ. نو باندې ولې شي بنواسی د تندون او الاقدام او د قدمونو نا دو ملائک وي یو به خپونه ونی سی اول به سره او بل د انسان دا تکبر چی کنه دا په دې دوه زینو کې ډیر زیات یا یک پو کې تکبوري ځنه خلق راځي پنځه کتره کوي او یا په دې سر کې تکبوري تندې ته ټوپې 12 طلاق کته کړی په یو خذ من نواسی ولقدا. پس په کمیو نعمتونو در ربانه تو کذبان تاسو تکذیب کوي او توبه ویل شي دا جهنم دی چې تکذیب کاو په دې باندې مجرمان. یتوپونا زیر ازی بدئی
بینا پمیند دی اور کې و بینا حمیم آن او پمیند گرم اوبو کې آنن دا سي ګرمي اوبو وای چې ډېرې ګرمي وای دا سي اوبو شدید الحراره سخت ګرمي اوبو مخکې تیر شو چې خلې ته نږدې کې نه داس برا شونډه به بار سرمن ته ورسي دا سي تودي اوبو وای او لاندې شونډه به نامه ته ورسي حمیم ګرمي اوبو وای وان ډېرې ګرمي یا ان ستوي نږدې تا نږدې به ډېر زیات ار یو کافر ته نږدې فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان او دا هغه چا نه پاره چیرې کلیوي مقام ربي دا پېشي کېدلو ددنا خپل ربتا دا لپاره دو جنتونه دو مقصد کې دي یا خو اضافت د مصدر کا فاعل دا کوم یو انسان چې دې خبره نه یې رکړي چې زما رب چې زما باندې قائل دي مقام ربي قیام ربه علیه د الله قائم د دینا ځنه چا د دې خبره نه یې رہی دنیا کې زما رب په ما باندې هر وخت قائم دی زما هر څه نه لګ نو هغه لپاره په ډبل جنت لري دوی مدار چې د اضافت د مصدر کا مفعول تا قیامه بین یدی ربی دا چار پانا چیریږي د پېښې ددن خپل رب ته یو ځل بد الله مخ ته زو درې ګمل در پاره په جنتونه ډبل تسنیه چې ویل لکنه تسنیه کې معنا دا کثرت پکې لکه دا معنا نه چې دو جنتونه به ډېر جنتونه به فبأي آلاء ربكما تكذبان سوات افنان وی با ډېرو سانګو والا د جنتونه به چې ډېرو سانګو والا افنان اقسام سانګي به ډېری پس پکمیو نعمتونو در ربانه تکذیب کوي تاسو فی ما پدې کې با عینان چینی وی تجریان چې جاری وي یا غړې چینی یا بدو چینی وی چې رواني وي فبأي آلاء ربكما تكذبان فی ما پدې کې به د هر قسم میونا زوجان نوان دو قسمه یا ډېر قسمونه هر قسم میوي و پکې قسمونه پکې لګ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق پدا سے حال کې میوه بہت ملاوي چې ډېر به والی وي په بسترو باندې چې ناغه بسترو استربا من استبرق د غټوري خمونای استر دې لاندې طرف ته ویل دنیا کې چې کله خلک برستن جوړي لاندې طرف ته ول بیکاره کپڑا ورکړي او د پاسه طرف ته ول کېستګه نو چې لاندې طرف یې د غټو روي کومای نو د پاسه بسنګا څومره مزیدار کپڑا به وتا چلی استبرق الغلیظ من السندس کم کلک او پیر ریخم چې هغه ته وي استبرق وجنل جنتین دان او میوه دا راټولول د میوه د جنت باندې نسبی جنا یجنی دا یا مصدر صيغه لکا راټولول د میوه د جنت وجنا ثمار الجنه راغونډول د راټولول د میوه د جنت باندې نسبی وی هر یو سره چې یاکلوه القائم والقائد والمستجب پولاړي باندې بمې وشیر شو کوله پناسته بهم شي پملاسته بهم شي هو یا وجنا مصدر مبني للمفعول کا راټول شوی میوه د جنت دا باندې نږدې ویل
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. پدې جنتونو کې اوس یو ته زمير د جمع راځي کولی مخکې مې دا ویلي دا سې دو جنتونه نه ډېر شي جنتونه دې کې وا قاصرات الطرف دا سې جنکې به چې هغه پناس کتون کې خپل خاوندانو ته او یا قاصرات الطرف بندون کې به خپل نظر لرا په خاوند باندې بل چاته بنو یا د خاوندانو نظرونه او پزان بندای لګ د وجه د کثرت اوسل لم یتمسن نبوی رسیدلې دې ته انسان یو انسان د دې نمخ کې او نه پیره تمس ما یخرج من الدم عند اول الجماع اشاره د دې ته چې د دې نمخ کې د دې سره بل چا صحبت نه شوي لګ نو دلیل دې په دې خبره چې جنت ته چې نه دا بدا پیران امزله کا ځکه الله دې یاد کړي دې نه پیوکړه او صحیح قول د اهل سنت والجماعت دا دی لګ څنګه چې انسانان جنت ته ځي نو سیو پیران هم جنت ته ځي لګ او څنګه چې انسانانو کې جهنم ته تلو والا دي نو د جنت پیرانو کې هم شته. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا کې دا د جنت خزیوا الیاقوت د سیوی لکه یاقوت او د سیوی لکه مرجان. یاقوت هغه قیمتي کان دی چې رنگ کې تک سور رنگ لري لګ او مرجان هغه قیمتي کان دی چې هغه ډېر صفاق کاریګر د جنت داخل چې دی دا په یاقوت په شانتي په سور رنگ کې پیدا سی لکه د یاقوت صفائی پیدا سی وی لکه تبه چې دا مرجان دی لګ. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نبوي بدلا د کار او د خستا عقیده الا الاحسان مگر جنت. دنیا کې چې انسان خکارو کی کنه د ټولو نه خستا کار سره توحید او د ټولو نه خستا کار سره اتباع د سنت. د دې د وجنا مفسرین د څه وایي هل جزاء الاحسان. عبد الله ابن عباس وایي هل جزاء التوحید الا الاحسان الا الجنه. توحید عقیده نه ده مگر جنت ته. او دوی مدانه چې هل جزاء الاحسان نه سره هل جزاء الطاعه مدارک وایي الا الاحسان الا الثواب. د نیکو اعمالو بدله بنه مگر ثواب وایي. او ځنې روایتو کې رسېدي چې الله د سوي هل جزاء من احسنت الیه بالتوحید الا الجنه. دا چا سره چې الله وایي زه سکو کوم په توحید باندې د بل بدلا نشته سوا د جنت پر زله په جنت ورکوما چې ما سره دنیا کې خکلی په توحید قبل اول باندې وسبو سره دا کم کومه جنت ورکوما. په خوا زمانه کې به اهل بدع خیر چا به چې ختم لبوتله بیا به ختم باندې ډوړې خوا چې تاسو ته ویل چې کتابونه کې خدای لیکلي چې په دې خاص کر د مړو په ختمونو ډوړې خوراک حرام دی. نو دای بزروی قرآن کې الله وایي چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان. موږ ول خیراتی ختم وکاو غیلا له خیراتی ډوړې راغله. د څه عجیب جاهل خلک لري چې د جنت غلوی نعمت چې لوی احسان واغې په یو نوړی کرابن کو هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. دو قول دي د اهل علم. جمهور علما د سی وی دا مخکې جنتونه چې دي دا غوړه دي رسته جنتونه او ځکه دې ته دونهما ویلې دونهما کته د زینبا د دې مذکور جنتونو نه بخته نور جنتونه لګ. او ځنې څوک وایي چې نه
دا جنتونه خدي د مخکې نه دا ترقی د ادنان اعلی خو خبره ده چې د انسانانو کې فرق لګ د چا د اول قسم جنتونه خوکي او د چا به د دویم قسم جنتونه خوکي نو دی خوا د دینا نور جنتونه دي دلتم تسنیه د تکرار او د کسر د پاره فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دا جنتونه چې دي کنه دا مدهامتان تک تور جنتونه به وګوره کته سوچو کې کنه مکه کې څه ویلي سواتا اپنا سانګو والا او دلته وای دا به تک توري لګ د ځنه چا دا سانګو والا جنت وکي چې تور نه خو خيسته سانګي پکې او د ځنه چا د ډیر وبو ور کول د وجنات تک تور جنت چې راسي سمدا شینوالي د وجنه په نظر کې تور راځي لګ مدهام متان سره اسودان من شدت خضر د ډیر شینوالي د وجنه وسم تور کاری فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاختان پدې کې بعد چنیوي نزاختان پوارا وون کړه دو چینی نه ډېری چینی وي پواري بکې نزاخت ته وي بچي لري ولي کنه هغه ته اوس وخت خلک پوارا وي خټکیږي بلاسه او خپل زیبانی وداسه جوش ویل ور دې خبره ته سوچ وکړه کم جنت ته خو خره لګ د ځنې چا دسي زه خوشي چې وب په کې رواني تجریان والا و او ځنې خلک وای نه پواره چې کیدا سي دا دسي وې دې له چې دا وب په کې لپاره نه راولېږي او پواره ویل نزاخه فبأي آلاء ربكما تكذبان فدې کې ما فاکهه میوي وي ونخل او کچوري وي ورمان او انار وي دې ته سوچو کدل ته وي میوي وي خنومه خدوون میوونو مونږ ویلي نخل ورمان کچوري وي ورمان او انار وي او دې مکه دې کې رسي ویلو فيهما من كل فاكهة زوجان دا هر قسم میوه پکې خدا هر قسم میوه په پکې دوه قسمونه لکه او دلته وایي چې میوه په پکې وي خاصه د دوه نمونه ویلي چې نخل و رمان و بیانو پس خلق کجوري اسی یادې وي جنت په بغیر د کجورو نه وي کجوري خدا سي په دې روزه کې به ټول د خیر سره د کجورو شوقیان شي فيما فاكهة ونخل ورمان حدیث کې رسې راغلی هغه کور د نونګولي نه خالی نه چې په کم کور کې کجوري وي او سرکې لګ کور کې د سر کور د کجورو د سرکې نه خالی مساده دا خو نه جنتی خوراک دی نخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پدې جنتونه کې دلته او تبیا ضمیر د جمع راځي دا څه خدي وي خیرات الاخلاق حسان الوجوه د څه خدي وي چې خسته اخلاق ولا وي او خسته مخون ولا وي الته دې سی ویلو مخکي چې فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن انس ولا جان او ویلو كأنهن الياقوت والمرجان دلته راغه په زمانه خیرات حسان ټکی واوا شیخ الاسلام ابن القیم قصیده کی تفصیل وکړي د جنت شوقی اسما صفات آرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا خل عرفان د جنت د خلو صفاتونه واورا او بیا ځان له شریکه می خوخی ناغه پکې غوړه کمانه ته یې نه داغه موافق عمل وکړه دار یو جنت د پاره الله تعالی چې کوم نعمتونه دي د دې لپاره څه کارونه په دنیا کې لازم کړي
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. مکه دې کې ویلو قاصرات دلته وي حور مقصورات، حوري بای باندې ساتل شوی په خیمو کې. دا چې یو خیمه چا حدیث معلومي دا بش په تشبيه تمیلا د یوې ملغلې نه جوړه شوی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لاس بنای وروړی دیتا یو انسان مخکې د دینا او نه یو پیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقرین حسان. ډډې به لګولې علی رفرف. رفرف سره معنا بسطن و وسائل، بسترې به بالښتونه به. ځنه وی رفرف ریاض الجنه ډډې به لګولې وی پاغه باغی شور جنت کې. او چاویلې رفرف هغه صادرونه ته وی، چاویلې بالښتونه ته ویل، شنه بالښتونه او شنه تکیاګانې به. وعبقرین بسترې به حسان خسته خسته. عبقر یو سیو پیران به پکې ډیرو. کله به چې یو شی ډیر ناشنا او خلکو به د ناشناوالي باس کاو دا ویل عبقری دی. عبقری دی ابو البقاء ځان ته داغه لقب کې راځي ابو البقاء یا عبقری اکبری معنا سره یې ډیر ناشنا. د دې عبقری نه به څه مراد دي؟ ځنې علماء وایي دا قالینونه ته مراد، چا ویل بسترې مراد. ناشنا بالښتونه او قالینونه وایي یا صادرې به خسته خسته. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. خیر چون کې دې نوم د رب ستا چې لوی والا دی او عزت والا دی. دا یاد سات څنګه چې د الله ذات مبارک دی، د سید الله نوم مبارک دی. الله ذات مو نمونو کې دا خیر شتا برکت پکې دی. او څنګه چې د الله عزت په موږ باندې فرض دی نو داغه د نمونو عزت په موږ باندې فرض دی. دې کې رئیس معنا بل څه نه کوي چې کنه یادول ضرب سنا دې کې ودی سمانا مقابل د مسما برکت والا دې نوم ضرب سا دشي رفستا چې ذل جلال والاکرام لوی والا ذات ته او دانګي برکت عزت والا ذات. سورت کے امتیازات داؤ، سورت کے ذکر دا رحمانیت دا اللہ و پا کسرت دا نعمتنو او ذکر دا بیان دا تفصیلی عذاب دا جہنمو او ذکر دا دو قسم جنتنو